په متحده عربي اماراتو کې د اسان خدمت مرکز له لوري د روان 1404 کال له پیل تر اوسه څه باندې 6,000 بهرمشتو افغانانو ته د الکترونیکي تذکرو د ویش او کاغذي تذکرو د اصلاح خدمتونه ترسره شوي دي. د روان مالي کال له پیل څخه تر اوسه پورې د نوې الکترونیکي تذکرې په برخه کې مو 4000 نوې الکترونیکي تذکرې توجیه کړې دي. د ویشو خدماتو په برخه کې مو 850 ویشو خدمات ترسره کړي او د کاغذي تذکرې اصلاح خدماتو په برخه کې مو 1400 کاغذي تذکرې اصلاحي خدمات ترسره کړي دي. په متحده عربي اماراتو کې د اسان خدمت مرکز مدیر نومان اکبر وایي د مرکز ته په ورځني ډول شاوخوا 80 بهرمشتي افغانان له بیلابیلو هیوادونو څخه د خپل الکترونیکي تذکرو ترلاسه کولو او هویتي ستونزو د حل لپاره مراجعه کوي. مرکز ته په ورځني ډول 40 څخه تر 80 پورې هیوادوال الکترونیکي تذکرو د اخیستلو لپاره مراجعه کوي. نه تنها هیوادوال چې په متحده عربي اماراتو کې مېشت دي بلکې کاناډا، امریکا او اروپایي هیوادونو څخه هم زموږ مرکز ته د الکترونیکي تذکرو د اخیستلو لپاره مراجعه کوي. د ایسای او معلوماتو ملي ادارې په بهرنیو هیوادونو کې د مېشتو افغانانو د هویت د تثبیت او د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پراختیا په موخه د خپل ژمنتیا له مخې تر اوسه د متحده عربي اماراتو په ابوظبي ښار کې د اسان خدمت مرکز او د ایران په ځینو ښارونو کې د هویت د تثبیت 3 مرکزونه فعال کړي دي. د یادونې وړ ده چې بهرمشتو افغانانو ته د اسانتیاو په موخه د ایسای او معلوماتو ملي ادارې د مشرتابه د پریکړې له مخې په متحده عربي اماراتو کې د اسان خدمت د دې مرکز فعالیت تر نورو 4 راتلونکو میاشتو پورې غځول شوی او بهرمشتي افغانان د مرکز ته په مراجعې سره خپل الکترونیکي تذکرې ترلاسه او د کاغذي تذکرو ستونزې حل کولی شي. ګران وطن پر ټول جهان به ورنکم جنت